يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. په کومه ورځ چې هغه ټول انسانان را غونډ کړي بیا به له پرښتونو پوښتنه وکړي دغو خلکو ستاسې بندګي کوله؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نو هغوی به ځواب ووایي چې پاک دی ستا ذات، زمونږ ارتباط خو له تا سره دی نه له دوی سره. په اصل کې دوی زمونږ نه بلکې د جنیاتو عبادت کوو. له دوی نه زیاترو په همغو باندې ایمان راوړی. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. په هغه ورځ به مونږ وایو چې نن له تاسې نه هیڅوک نه چاته ګټه رسولی شي نه زیان، او ظالمانو ته به مونږ ووایو چې اوس د هغه دوزخ خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكم وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. دوی ته چې کله زمونږ څرګند روښانه آیتونه اورول کیږي نو دوی وایي چې دغه سړی خو فقط دا غواړي چې تاسې له هغو معبودانو نه واړوي چې ستاسې پلار نیکه د هغو عبادت کوو. وایي چې دا قرآن محض له ځانه جوړ شوی دروغ دی. دغو کافرانو ته چې کله حق راغی نو دوی وویل چې دا خو ښکاره کوډي دي. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. په داسې حال کې چې نه مونږ دغو خلکو ته مخکې کوم کتاب ورکړی و چې دوی هغه لوستی وای او نه مو له تا نه مخکې دوی ته کوم ویرونکی لیږلی و. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. له دوی نه مخکې تیر شوو خلکو د دروغو نسبتونه کړي دي. څه چې موږ هغو ته ورکړي وو د هغې د لسمې برخې ته هم دوی نه دي رسېدلي. مګر کله چې هغوی زما پیغمبران دروغجن وګڼل نو وګوره چې زما سزا څنګه سخته وه. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه تاسې ته فقط د یوې خبرې نصیحت کوم. د خدای لپاره تاسې یو او دوه یو ځای شئ، خپل ماغزه وجنګوئ او فکر وکړئ. ستاسې په ملګري کې کومه داسې خبره ده چې د لیونتوب وي؟ هغه خو د یو سخت عذاب له راتګ نه مخکې ستاسې متوجه کوونکی دی. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. Je woning optimaal ventileren terwijl je toch energie bespaart? Dat doe je met ventilatie van